اوه میاشتې کېږي سرطان یم، تر اوسه مې نه غوښتل څوک پوه شي، خو نن یې ځکه وایم نور مې د ژوند پاڼې زیړې دي. د وینې سرطان یم، ډېر شاید باور ونه کړي، خو ما نه غوښتل بغیر له خدای پاماني ولاړ سم. تل مې د خلکو د خوشحالولو کوشش کړی، غواړم درته ووایم چې سبا شاید انټرنیټ کې ونه اوسم. ډاکټرانو همداسې راته ویلي چې انټرنیټ پرېږده راحته کېږي. د انټرنیټ پرېښودل یې ځکه ویلي چې کورنۍ سره مې یو 2 ورځې وخت تېر کړم. تاسو زما ښه دوستان وئ، الله دې تاسې ټول راته خوشحاله او ژوندي لري. ما ته بښنه او دعا کوئ، ډېر ژوند کې وکړولم او ډېر خوشحاله کړم. بیا هم له ټولو مننه، له تاسو ټولو دوستانو بیا هم بښنه غواړم، مه خفه کېږئ. دا پوسټ یو انګریز کړی و او پښتو ته مې وژباړو. دا یوه شوخي وه، خو فکر وکړه په دې شوخي به څومره خفه شوی. خدای مه کړه که رښتیا وي نو څومره درد لري د دوست درد او مرګ. ملګرو ته مې توصیه ده تل په ژوند کې د خپلې کورنۍ، ورونو، ملګرو قدر وکړئ، یو بل سره مینه وکړئ، له یو بل ازار شئ. پس له مرګه یې قدر یادول او مینه کول هیڅ فایده نه لري. قدردان به مې په قدر هله پوه شي، پس له مرګه چې ګورې تصویر بیا